السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست. ما او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. موږ هم الحمدلله ښه یو. دلته خو د ایسټر رخصتیانې دي، نو مکتبونه یې ورځې بند دي. نو یو څه ماشومان سره مصروف یو او فکر کوم چې تاسو خواته هم رخصتیانې به وي. نو راځئ چې سره په ګډه وګورو چې موږ د رخصتیانې څنګه تېرې شوې. او دلته باید یادونه هم وکړم که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو هیله ده چې سبسکرایب هم کړئ. تیر ولاګونو کې به تاسو لیدلی وي چې 2 هفتې مخکې مې د ژوند ملګري په سفر لاړو، بعضې کارونو د وجې نه. هغه هم بیرته راغلو. نو اول لاړو چې هغه میدان نه پک کړو. پرواز یې سهار وخته و، نو تقریبا 10 بجې راغلو. نو سهار چای مو چې وڅښلو نو هغه لږ استراحت وکړلو چې ستړتیا یې وځي. ورپسې نو ماشومانو کلک نیولي وو چې لمبا ته یې بوځو او د ماشومانو زور څوک نه لري. نو موږ هم ومنله، یو خو رخصتیانې دي نو زړونه یې په تنګ شوي. نو موږ هم وویل چې زه چې بوځو تر څو ساعت یې تېر شي. اول خو یو آوټ ډور سویمینګ پول ته لاړو، هغه بند و. موږ هم نټ کې لیدلی نه و چې آوټ ډور والا سویمینګ پول یو څو ورځې بعد خلاصېږي تر څو هوا لږه نوره هم ګرمه شي. نو بیا زموږ کور سره نږدې یو انډور سویمینګ پول ته لاړو. دلته نو د ماشومانو خوشحالي انتها وه. ښه ځانونه یې ستړي کړل او لمبه یې هم وکړله. خصوصا وړې لړکۍ مې بیخي بېرته راتله نه دومره ساعت یې تېر و. لمبا نه وروسته بیا ماشومان ډېر وږي شوي هم وو. نو بیا هاوس ته نږدې یو نوی د برګرو دوکان خوشې شوی و، هلته لاړو چې افغاني برګر امتحان کړو. په بله ورځ بیا موجانې کره مې تلو ځکه چې نوی کور یې نیولی و او زما ژوند ملګري هغوی نوی کور لا لیدلی نه و. نو هغه ویل زه چې هلته لاړ شو او په دې ورځ ما اراده کړې وه چې منتو پخه کړمه. نو بیا ما ویل راځه چې هلته هم ځان سره یوسو تر څو یو ځای ډوډۍ وخورو. که چیرې تاسو زما ویډیوګانې همیشه ګورئ نو تاسو ته به معلومه وي چې بعضې شیان زه تیار مخکې نه جوړوم. نو منتو هم ما مخکې نه تیار جوړ کړی و او یخدان کې راسره پروت وي. دا مې وویستلو او د منتو دیګ کې مې کېښودلو. ورپسې بیا د منتو د دیګ لاندې خانه کې چې اوبه اچول کېږي هغه کې مې اوبه واچولې او پرې مې ښودل چې منتو همداسې آهسته آهسته پخه شي. ورپسې مې د منتو سر دپاره دال هم په یو دیګ کې واچول او پرې مې ښودل چې جوش شي. منځ کې زګ چې پرې جوړېدل هغه مې ترې لرې کولو. تر څو چې دال نرمېدل نو یو دانه اسانه او بېحده خوندوره کیک چې زموږ کور کې تقریبا د ټولو ډېر خوښېږي هغه مې هم جوړ کړ. دا کیک زه کله بادامو سره او یا هم کله کوپري سره جوړوم. د کیک جوړولو دپاره ما اول نیمه پیاله غوړي، 6 غټې قاشقې ویلې شوي کوچ او یوې پیالې نه لږ کم بوره په یو کاسه کې واچوله او یو لاسي مکسر سره مې ښه مکس کړ. بیا مې پکې 3 دانې هګۍ هم واچولې او دوباره مې مکس کړ. بیا مې پکې نیمه پیاله بټر ملک هم واچولو. هګۍ او باقي مواد مې چې مکس کړل. بیا مې پکې یوې غټې قاشقې په اندازه د ونیلا ایسنس هم پکې واچولو. بیا مې پکې یوه پیاله اوړه او یوه غټه قاشقه بیکینګ پاوډر او د نیمې پیالې په اندازه کوپره هم پکې واچوله او مکس مې کړم. د دې کیک یو ښه والی چې زما ډېر خوښېږي هغه دا دی چې ډېر غټ نه دی، نو کولی شي انسان لږ جوړ کړي او هماغه ساعت یې وخوري. داسې بیا پاتې کېږي هم نه چې وچ شي او یا هم ډېر شي. د کیک مواد مې چې ښه مکس کړ او جوړ شو. بیا مې دغه د کیک لوښی ورته کوچو سره ښه غوړ کړ او کیک مواد مې پکې واچول او بیا مې په 180 درجو کې تقریبا 15 دقیقو دپاره پوخ کړ. او مخکې له دې چې داش کې کېږدمه دا لوښی مې څو دفعې دغسې وټپولو تر څو ایر ببلز پکې جوړ نه شي. 15 دقیقې بعد مې اول یو ډکي سره چک کړ چې دا کیک منځ ته هم ښه صحیح پوخ دی که نه. کیک صحیح پوخ شوی و. دا مې بیا څو دقیقې پرېښودلو چې یخ شي. بیا مې دا لوښی نه جدا کړ او دغه بل لوښي کې مې کېښودلو. په سر مې ورته لږ اوبه شوې مربا هم ووهله تر څو بیا کوپره پرې واچوم نو ښه صحیح پرې ونښلي. په آخر کې مې بیا د لا ښایست دپاره لږه کوپره هم پرې واچوله. نو دا کیک آماده شو. دا کیک مې بیا پرېښودلو چې بیخي یخ شي. کیک چې کله ښه صحیح یخ شو نو د لوښي سر مې هم پرې کېښودلو. دا مې یو څنګ ته کېښودلو. تر هغې نو دال هم نرم شوي و. نو شروع مې وکړله چې قورمه ورته آماده کړمه. نو د قورمې جوړولو دپاره مې اول یو کړاهي کې غوړي واچول او پرې مې ښودل چې ګرم شي. ورپسې مې بیا یو قوطي رومیان چې تقریبا 400 ګرامه کېږي دا مې هم واچول. بیا مې 2 پلې هوږه او د ضرورت په اندازه مالګه هم واچوله او دا ټول مواد مې ښه وښورولو چې سره ګډ شي او رومیان حل شي. ورپسې بیا یو دانه دغه خواږه مرچک هم واچوله چې دې سره د قورمې خوند او بوی بېحده ښه راځي. او په آخر کې مې لږ تور مرچ واچول. یو څو دقیقې مې نور هم دیګ وښورولو تر څو رومیان ښه غوړي راپرېږدي. بیا مې پکې جوش شوي دال هم ور اضافه کړ. دیګ مې لږ نور هم وښورولو. بیا دال هم تیار شو. منقل مې ګل کړ. دا مې یو څنګ ته کېښودلو.
ترڅنګ مې وغوښتلو چې لږه تازه میوه هم ځان سره یوسو، نو لږه تازه میوه مې په یو لوښي کې کېښودله، ځکه چې دا څو ورځې هغوی ډېر مصروفه ول او وخت ورسره نه و چې صحیح شاپینګ ته لاړ شي، او ما فکر وکړ چې لږه تازه میوه هم ځان سره یوسمه. دا چې هلته تلل مونږ مخکې نه پلان کړی نه او یو دمي مو د تللو اراده وکړله، نو هر څه چې کور کې را سره و هماغه مې اماده کړ. لکه مالټې، مڼې، ام، کیلې او انګور مې په یو لوښي کې کېښودل او په آخر کې مې یو پلاستیک ترې راتاو کړ تر څو ونه غورځي او همداسې صحیح هغه ځای پورې یوسو. یو څو ورځې مخکې مې هم لږه ډوډۍ ورته وړې وه چې هغوی خپل کارونو ته وخت ولري. مستې یو داسې شیان نه دی چې تقریبا هر وخت زموږ کور کې موجود وي، ځکه چې زما د بازار مستې ډېر نه خوښېږي او کوشش کوم چې په وخت مایه کړم تر څو د ضرورت په وخت کې کور کې را سره موجود وي او د بازارو مستو ته احتیاج نه شمه. مستې مې یو 2 ورځې مخکې جوړې کړې وې، ولې استفاده شوې نه وې، نو اوس مې ترې لږې یوې کاسه کې جدا کړلې. یو پلی هوږه، لږه مالګه او وچه نعناع مې پکې واچوله او مکس مې کړ. بیا مې د منتو دپاره یو داسې لوښی خوښ کړ چې ډېر هوار نه وي تر څو د منتو خورما ترې موټر کې توی نه شي. نو اول مې مستې لاندې پکې واچولې او دا مې یو څنګ ته کېښودلو. بیا لاړم منتو مې چک کړ چې صحیح پوخ شوی دی که نه، نو هغه هم صحیح پوخ شوی و. دا مې بیا په دې لوښي کې کېښودل. په سر مې بیا ورته دوباره مستې واچولې. منتو کې زموږ مستې لږ ډېرې خوښېږي، نو مستې مې پکې لږې ډېرې واچولې تر څو منتو ډېر وچ ونه لګي. ورپسې بیا د دالو قورمه هم پرې واچوله، لږه میده شوې تازه دانیه او وچ بیلنه مې هم پرې واچولو. بیا د منتو دا لوښی تیار شو. د نه بیا یو المونیم فایل راتاو کړ تر څو ګرم پاتې شي او په همدا طریقه مې یو بل لوښی هم تیار کړ. دا هر څه چې تیار شول بیا مو حرکت وکړ او لاړو مورجان کره مې. تاسو لیدلی شئ په دا ورځ هوا هم ښه باراني وه، ولې یخه ډېره نه وه. هلته مې بیا ډوډۍ یو ځای سره وخوړله. ډوډۍ نه بعد مې بیا چای وڅښلو. نو کیک مې هم میده کړه چې تاسو میز نه وښیم چې دا کیک واقعا ډېر خوندور دی. یو شیبه هغوی سره ناست وو، بیا مو حرکت وکړو، بېرته راغلو کور ته. لکه څنګه مې چې مخکې هم وویل چې دا کیک زموږ کور کې د ټولو ډېر خوښېږي. نو چې بېرته راغلم نو ژوند ملګري مې راته وویل چې یو دانه دا کیک بادامو سره ورته جوړ کړم هم، چې زما د ژوند ملګري کیکونه کې دا کیک ډېر خوښېږي، نو ما هم ورته یو دانه جوړ کړ. ما وعده لکه د کوپرې کیک غوندې دی، ولې د کوپرې پر ځای دې کې بادام اچول کېږي. نو اول مې غوړي، بوره او کوچ ښه مکس کړل، ورپسې مې بیا هګۍ هم پکې واچول. بیا مې پکې نیمه پیاله بټر ملک واچولو. که تاسو سره بټر ملک نه وي او دا کیک جوړول غواړئ نو کولی شئ نیم پیاله شیدو کې یوه غټه قاشقه سرکه واچوئ، نو بټر ملک به مو تیار شي. بیا مې پکې اوړه، بیکینګ پاوډر او د ونیلې بوره هم واچوله او مکس مې کړ. بیا مې پکې دغه میده شوي بادام نه د نیمې پیالې په اندازه پکې واچول. ښه مې مکس کړ. بیا مې د کیک لوښی هم غوړ کړ تر څو کیک بیا ورپورې ونه نښلي. د کیک مواد مې پکې واچولو، په سر مې ورته لږ نور بادام هم واچولو. دا مې بیا داش کې کېښودله چې پوخ شي. دا هم باید د کوپرې کیک غوندې په 180 درجو کې 10 نه تر 15 دقیقو پورې پوخ شي. درجه باید ډېر تیز نه وي چې بیا سر نه پخېږي او بیخي یا منځ خام پاتې کېږي. دا کیک چې پوخ شو او بیا مې پرېښودلو چې لږ یخ شي، ورپسې مې بیا ټوټه کړه او شین چای سره مې ژوند ملګري ته ورکړو چې نوشي جان کړي. د اونۍ په پای کې اما مې خپل نوسۍ ته سرپرایز سالګرده نیولې وه، نو موږ یې هم دعوت کړی و. نو هغې دپاره مې دغه وایرل کیک جوړ کړ چې نن سبا ډېر مشهور شوی. یو څو ورځې مخکې ما هم ټرای کړ، زما ډېر خوښ شو، نو هغې ته مې هم یو دانه جوړ کړ او د دې تفصیلي ویډیو مې هم تاسې سره ته شریک کړی، کولی شئ زما چینل کې وګورئ.
د دې کیک جوړول دپاره مې چاکلیټي کیک بازار نه تیار اخیستی و. هغه مې ټوټه که په یو لوښي کې مې کېښودل او په سر مې ورته د چاکلیټ والا شیدې واچولې. دا مې بیا یو څنګ ته کېښودلو چې دا شیدې ځان ته جذب کړي او په سر دپاره مې ورته کریم جوړ کړ چې د دې کریم جوړول به تاسې زما چینل کې ډېر لیدلی وي. نو دا کریم ډېر په اسانه جوړیږي. کریم مې بیا د کیک په سر واچولو، ښه مې هوار کړ، بیا مې لږ چاکلیټ پیروي سره حل کړ او دا مې هم د دې په سر واچولو. دا مې بیا یخچال کې کېښودلو چې یخ وي. لږ سیریل، کاکاو او د کاکاو پوډر مې سره میکس کړ. دا ټول مې بیا یو څنګ ته کېښودلو چې بیا د تګ وخت کې پرې واچوم تر څو همداسې کرسپي پاتې شي. بعد د دې چې مې ځان تیار کړ او آماده شوم، بیا مې یو ډالۍ هم ورته آماده کړ چې د احمد د لور مې د یو زوی سالګره او د بل زوی عقیقه وه چې دواړه یو ځای نیولې وو. دا چې سالګره او عقیقه یو ځای وه، نو ما دواړو ورونو ته ډالۍ یو ځای جوړ کړ چې دواړو ته مې یو جوړ جامې، د لوبو سامان او داسې نور شیان چې ویډیو کې ګوري دا مې ټول په یو باکس کې کېښودل. بیا مې یو دغه تحفې کاغذ ترې راتاو کړ او د لا ښایست دپاره مې یو بند هم ترې راتاو کړ. بعد له دې چې ډالۍ آماده شو، بیا مې د کیک آخري کارونه هم خلاص کړ چې سیریل مې پرې واچول او دې نه مې هم یو پلاستیک راتاو کړ. پسې مو نو حرکت وکړ، ولاړو د هغوی کور په لور. ما سره مې مشر زوی او کشر لورکۍ لاړل. دوستانو موږ خواته خو هوا آهسته آهسته لګیا دی، ښه کېږي او اوړی را روان دی. تاسو خواته هوا څنګه دی؟ او آیا تاسو ژمی خوښېږي که اوړی؟ زما خپله خو اوړی ډېر خوښېږي. د ژمي خو مې د جمپرونو دستکش شوي دا نور شیان ډېر بد راځي، نو ځکه زما اوړی ډېر خوښېږي. هلته چې ورسېدلو نو هغوی هم ورڅه تیار کړی وو، میلمانه هم یو څه راغلي وو او یو څه پاتې وو. دا ښایسته ډیکوریشن یې هم خپله کور کې آماده کړی وو. میلمانه چې ټول راغلل، بیا یې ډوډۍ هم تیاره کړله چې واقعا ځان یې ډېر په زحمت کړی وو او نوسای ته یې دا سرپرایز سالګره آماده کړې وه. نو دوستانو دا به د تېرې اونۍ مصروفیتونو ویډیو. هیله ده چې خپل نظر کومنټ کې دا سره شریک کړئ. که کومه سپارښتنه او یا هم نظر لرئ نو حتما را سره شریک کړئ. په الله مو سپارم، ښه وخت ولرئ. الله پامان.